نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شروع کوم په نوم د الله چې مهربانه او رحم والا دی. پاک دی هغه چې یو شپه خپل بنده بوتلو د مسجد حرام نه هغه لري جمعات مسجد اقصی ته چې د هغه د خوا او شا علاقې له هغه برکت ورکړي دي د پاره د دې چې هغه ته خپل سنخ ورخي. په حقیقت کې عمره دی چې هر څه اورېدو والا او هر څه لیدو والا دی. دلته د تاریخ د یو بې مثاله واقعي ذکر دی. دا واقعه د اسرا یا د معراج په نوم پیژندل شي. د هجرت نه اول چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم باندې په مکه کې حالات ډیر سخت شو او داس معلومېدل چې د اسلام تاریخ به د جوړېدو نه اول ختم شي. ان هغه وخت الله تعالی خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو عظیمه نشانی ښکار کړه او دا نشانی د هغه حقیقت مظاهره و او ټول تخکاره شو چې د اسلام تاریخ به خپل تکمیل ته رسی او آینده اسلام د پاره د فتوحاتو دروازې کلاوېدو والا دي. فرمای سبحان الذي پاک دی هغه ذات یعنی الله رب العزت اسرا بعبده چې د شپې په وخت کې خپل بنده د مسجد حرام نه لیلن د شپې من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام نه مسجد اقصی طرف ته بوتلو. هغه مسجد اقصی الذي باركنا حوله چې د هغه خوا او شا علاقې له موږ برکت ورکړي دي. ولې بوتلو لنريه من آیاتنا چې هغه ته خپل نشانیان اوخم. قران پاک کې صرف دومره ذکر دی چې تاسو صلی الله علیه وسلم مسجد اقصی پورې بوتلی خو په ډیرو روایتو کې د دې خبرې تفصیل ملاويږي چې بیا د هغه ځای نه الله سبحانه و تعالی تاسو صلی الله علیه وسلم او اسمان پورې بوتلی او د هغه ځای ډېرې نشانیانې ورته وښیلې چې کوم تفصیل په حدیثونو کې راځي د هغې خلاصه داسې ده چې شپه کې جبرئیل علیه السلام تاسو صلی الله علیه وسلم یې راپاسولو او د مسجد حرام نه مسجد اقصی پورې په براق باندې بوتلو. الته پاک نبی صلی الله علیه وسلم انبیاء علیهم السلام سره مونږ ادا کړو بلکې د هغوی امامت وکړو. د هغوی امامت کول دراصل د دې خبرې اظهار وو چې هغوی او د هغوی شریعت به رستنو ټولو شریعتونو رهنماوي او رسول صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی او اوس دا طریقه او دغه شریعت به چلیږي. بیا هغه ځای نه حضرت جبرائیل علیه السلام هغوی صلی الله علیه وسلم عالم بالا طرف ته بوتله او الته مختلف آسماني طبقو کې د هغوی صلی الله علیه وسلم ملاقات مختلف انبیا سره وشو او اخر کار د بلندۍ په انتها باندې الله تعالی سره ملاقات وشو. هغه ځای نه د 15 وختو د منځونو فرض کېدو حکم شو او د جنت او د دوزخ ډیر مناظر ورته وښیل شول چې کوم د یقیني علم درجه لري. دا ټول تفصیل دا وخت بیانول ممکن نه دي خو دا تفصیلات د معلومولو قابل دي. اهم خبره خدا ده چې تاسو صلی الله علیه وسلم الته تشریف یوړو او په خپل سترګو هر څه ولیدل. په خپل سترګو چې کوم شی ولیدي شي هغه علم زیات یقیني وي او بل تویل او هغه پکایل کول زیات آسان وي. نو حضور صلی الله علیه وسلم چې الته سولیدل مختلف خلکو لچې کومې سزاګانې ورکېدې او چې په کومه وجه ورکړې کېدې د هغې اسباب هم ورته وښیلې. بهرحال دا یو ډیر غیر معمولی سفر و ځکه چې دین اول چیرې هم چا انسان ته دا سعادت او دا مقام حاصل نه وو او آینده دین پس به هم دا مقام څوک حاصل نه کی. د دې واقعي تفصیل موږ ته ښه معلومېدل پکار دی. په دې باندې یو کیسټ اردو کې موجود دی رجب او شب معراج. دې کې په تفصیل سره د هغه ټولو واقعیاتو ذکر دی چې کوم هغوی صلی الله علیه وسلم په خپل لیدلی وو او د صورت آغاز هم دینه کیږي چې سبحان الذي یعنی پاک دی الله هغه ذات چې نبی صلی الله علیه وسلم واپس تشریف وروړو نو خلک په دې حیران شو او خصم خلک هم په شک کې پریوته چې دا څنګه ممکنه ده چې په یو شپه کې څوک اوه اسمانونو پورې لاړ شي او دومره بلندۍ نه واپس هم راشي. فرمای پاک دی هغه ذات چې هغه دپاره هیڅ هم مشکل نه دي چې کن اووی فیکون شي هر شی جوړول شي. نو هغه ته خپل پیغمبر اسمانونو ته سیل له بوتله کمه ګرانه ده هغه اورېدو والا دی او هر څه ویني ګوري. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل مونږ د دې نه مخکې موسی له کتاب ورکړی وو او هغه د بني اسرائیلو دپاره د هدایت ذریعه جوړ کړی وو یعنی د قرآن حکیم نه مخکې تورات د اولنو خلکو د هدایت دپاره وو. خو اوس اشاره ده دې خبرې ته چې آینده د خلکو د هدایت دپاره د انسانیت د هدایت دپاره قرآن حکیم طرف ته به ټولو له راتلل وي او د هغې کتاب څه پیغام وو الله تتخذوا من دوني وکیلا. د دې خبرې د تاکید سره چې زمانه بغیر بل څوک خپل وکیل مه جوړوي. ګوري چې د پوره کتاب کم پیغام دی یعنی کتاب چې کم پیغام د ټولو انسانانو د رهنمایي دپاره ورکړی دی هغه څه دی الله تتخذوا من دوني وکیلا چې د الله نه سوا هیڅ څوک خپل کارساز مه ګڼئ.
خبره دا ده تاسو ټولو ته پته ده چې امت محمدي صلی الله علیه وسلم نه اول بنی اسرائیل ته د دنیا امامت ورکړی شوی وو او د هغوی د هدایت د پاره کتاب را لېږلی وو چې دې منصب له کم اهلیت پکار وو هغه دا چې د الله نه بغیر به بل چا باندې باور نه کوي. ټول معاملې هم د الله په حواله کول دي. یاد لرئ چې څوک هم د الله طرف ته خلق راوستل غواړي یا چې یو امت الله طرف ته خلق رابلي هغه کې به ټول نه اول دا خصوصیت وي او دا اهم ترين خوبي به پکې وي چې هغه د الله تعالی په قدر پويږي، د الله تعالی معرفت د حاصل کی، خپل ټول معاملې د الله په حواله کې په الله د باور کوي، هغه سره د تعلق لري او داغه په مدد باندې د یقین سره په دنیا کې خپل ځمېواري پوره کوي. ځکه چې یو کس نور خلک الله طرف ته راولي او خپل تعلق الله تعالی سره مضبوط نه وي، خپل باور نه وي، الله تعالی کارساز نه غړي، نو خپل میشن کې خپل کار کې کامیابی دی نشي او دا سیس تقاضا کوي انسان نه د حقيقي دین او د دین درو او دا محض د انسان په ظاهري سيزونو په عمل کولو نه حاصلېږي. د لا د دین صحیح پوهه حقيقي تعلق رښتینی تعلق د دین سره به حد ضروری دی. ذریه من حملنا معه انه كان عبدا شکورا. تاسو د هغه خلکو اولاد یې چې مونږه د نوح سره په کشته کې سوار کړی وو او نوح یو شکرګزار بنده وو. بیا مونږه په خپل کتاب کې بنی اسرائیل ته د دې خبرې خبرداري هم ورکړې و چې تاسو به 2 ځله په ځمکه کې لوی فساد راپورته کوئ او لوی سرکشي به کوئ. اخر دا چې کله په هغه دوانو کې د ډومبنې سرکشي موقع رااله نو ای بنی اسرائیل مونږ ستاسو مقابله ته بل داسې بندگان راوچت کړل چې هغه ډیر زورور وو او ستاسو ملک ته درننه وتل او هر طرف ته خوار شو. دا یو وعده و چې خامخا به پوره کېدله. د دین وروسته مونږ تاسو له په هغه باندې د غلبې موقع درکړه او تاسو امداد هم په مالونو او په اولاد سره وکړو او تاسو د اول نه زیات کړئ. ګوري تاسو نیکی وکړه نو تاسو د پاره خوا او بدیم وکړه نو هغه تاسو د خپل ذات لپاره بدی ثابت شوه. بیا چې کله د دویمه واده وخت راغی نو مونږ در باندې نور دشمنان مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو مخونه وران کی او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننوزي لکه څنګه چې مخکې دشمنان ورننوتی وو او چې په کم سیس باندې د هغوی لاس ولګي هغه تبا کی. کې دې شي چې اوس تاسو رب په تاسو باندې رحم وکي خو که تاسو بیا خپل په خوانه طریقه شروع کړه نو مونږ به هم بیا خپل سزا شروع کو او د نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږ دوزخ روکات خانه جوړه کړې ده. دلته بنی اسرائیل کې د فساد پیدا کېدو ذکر کیږي. فساد مطلب دی دینی بګړ کم چې د موسی علی السلام نه وروسته په بنی اسرائیل کې ظاهر شوی وو او د 2 ځله د خرابې ذکر شوی دی. د ډومبنه دور د خرابې تفصيلات زړه عهدنامه کې اولډ ټیسټمنټ کې زبور، یسع او یرمیا او حزقیل په کتابونو کې موجود دی. د دویم دور د خرابیانو تفصیل د حضرت مسیح د جبنه نیو ټیسټمنټ کې د متا او موقع په انجیلونو کې موجود دی. دا خرابې سوا کم ته چې دلته اشاره ده چې بنی اسرائیل کې کله دینی خرابیان راغلي هغه د دین نه لري شو، هغه کې سرکشي پیدا شو، خپل کې د یو بل مخالفت شروع شو، د یو بل مرای پرې کولې نو الله تعالی په دوی یو بادشاه مسلط کړو. بخنصر نومه وو. بادشاہ د دوی د کمزوریانو نه فائدہ واغشته او په دوی باندې حمله وکړه. هغه په فلسطین باندې غلبه حاصل کړه او هغه نه پسې هم د يهودو د شاهي خاندان نه یو سړی په دوی باندې مقرر کړو چې کم بعد هغه د نمائندګۍ په تور د دې رهنما جوړېدو. خو يهودو د دې ماتحتي قبول نه کړه او هغه د خپل قومي فخر خلاف وګڼلو او د بادشاہ خلاف رنگ سازشونه شروع کړل. هغه کې داسې شاعران پیدا شو چې په پرجوش طریقه به يهود را بیدارول. د يهودو د هغه وخت پیغمبر یرمیا باغوی پویول چې دا تاسو لیډران تاسو اصلم سي اوس لا تاسو د سره مقابله نشئ کولی، تاسو کې دا طاقت لا نشته. اول خپل صفونو کې اتحاد پیدا کړئ، خپل اخلاقی حالات ټیک کړئ، خپل ځان کې قوت پیدا کړئ، هغه نه پس ځان باندې د مسلط قوت مقابله وکړئ. خو هغه د خپل وخت د پیغمبر خبره اونې منله او د خپل وړو لیډرانو په خبرو کې راغله او د شاه بابل خلاف بغاوت وکړو. بادشاہ په هغه سخت غضبناک شو او 586 قبل مسیح کې په فلسطین پوره طاقت سره حمله وکړه. په هغه کې يهودو ته مکمل شکست شو او صرف دا نه دینی نقصان ورته هم شو بلکې یروشلم کې د يهودو عبادت خانه هم مکمل وګرځولې چې څنګه ویل شوی وو چې بیا به دوی مسجد کې داخليږي څنګه چې اول داخل شوی وو. نو دا د دې واقعې ته اشاره ده. بیا دوباره هغه کې هم د غشان فساد پیدا شو. دین پس الله تعالی دنیاوی طور هغه له د سمیدو موقع ورکړه، لکه خشو خپل اصلاح وکړه او حالات ټیک شو. خو بیا دوباره پورانی شروع شو او د حضرت مسیح علی السلام په صلح خېجولو سازش وکړو او د هغه علی السلام سره چې سم معاملې وکړه هغه تاسو ټول ته پته ده چې د یو څو خلکو نسبه حضرت عیسی علی السلام باندې چا هم ایمان نه وروړو بلکې هغه او دغه مرګري به هر طریقه سره تنګول او بیا تر دې حد خرابي پیدا شو چې ټیټس په هغه حمله وکړه او بیا د هغه په عبادت خانه ګندګي خور کړه او تباہ برباد کړه. تورات اوس وزولو او په هغه هر قسمه مصیبتونه راغله. نو الله تعالی په ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها. ګوري تاسو نیکی وکړه نو تاسو د پاره خوا او بدیم وکړه نو هغه تاسو د خپل ذات لپاره بدی ثابت شو.
یعنی چې تاسو کې اصلاح وشو خواله وشو نو الله تعالی تاسو مدد وکړو چې خرابي راغله نو دشمن طاقتونه الله تعالی په تاسو مسلط کړ او بیا په دویم ځل هم هغه سره داسې کار وشو. اصل کې زمونږ ټولو د پاره یو سبق دی کم قوم ته چې الله تعالی پیغمبر راولېږي کتاب راولېږي نو هغه الله تعالی خوښ کړي منتخب کړي وي چې دوی د دنیا د امامت کار وکړي د دنیا د رهنمای کار وکړي. خو عام طور داسې شوي دي چې دینی طبقو ترمنځ حسد بغض او نفرت په وجه د یو بل خلاف په جګړه شوي دي او بیا دین فساد شروع شو او په تاریخ کې دا خبره د یوې واقعې په تور موجوده ده. سخت جګړې د دین په بنیاد چې شوي دي دومره شاید د ملک او د سلطنت لپاره هم نه دي شوي او چې هم چې خپلو کې د الله کتاب والو اختلاف وکړو همیشه الله تعالی د طرفه سزا دغه شان راغلی ده چې غیر قوتونه په هغوی باندې حاوي شي. مثلا مونږ ګورو چې بغداد هلاکو خان ولې برباد کړی وو ځکه چې هغه وخت چې د هغوی مذهبي طبقه وه یا د مسلمانانو عوام وو هغه ډیر زیات کمزوري شوي وو ایمانی طور او دین کې عجیبه اختلافات او بحث او مباحثې شروع وې. مثلا چې هلاکو خان حمله کړې وه نو هغه وخت په مسلمانانو کې دا بحث روان وو په دې خبره اختلاف وو چې براق حلال دی که حرام. په خپل سوچ وکړئ چې داسې بحث چې یو زناور دی هغه صرف یو ځل راغلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د سورلۍ دپاره واپس بیا دنیا کې چا لیدلی هم نه دی. په داسې خبره چې جګړه کوي چې یو وی چې هغه حلال دی او بل وی چې نه حرام دی نو څه نتیجه به وي. مسلمان قوم له مونږ ټولو ته په دې کې یو سبق دی که مونږ غواړو چې د دشمن مقابله وکړو او د هغوی د ظلم و ستم نه نجات حاصل کو نو الله تعالی به خپل کارساز ګڼل وي خپلو کې به په اتفاق او اتحاد سره اوسېدل وي. هر مسلمان د بل عزت د هغه ژوند او مال حفاظت خپل ذمہواری وګڼي او واړه اختلافات هېري او د لوی مقصد لپاره اتفاق پیدا کو. کله هم چې مسلمانانو کې اتفاق پیدا شوی دی هغوی کامیاب شوی دي او چې اختلاف پکې راغلو نو همیشه په دشمن حمله کړې ده او د ظلم و ستم نشانه شوی دي. تورات د خبرې نه پسې او فرمایل ان هذا القرآن حقیقت دا دی چې دا قرآن یهدی للتی هی اقوم هغه لار ښیي چې هغه بالکل نیغه ده یعنی توحید والا. د توحید څه مطلب دی؟ یو کول یو ګڼل الله تعالی یو ګڼل. د توحید لوی سبق څه دی چې تاسو ټول یو شئ ځکه چې کټول دا داوا کوي او په دې داوا کې ریښتینی دي چې هغه الله تعالی مني نو خپلو کې به محبت لازمی خبره وي. خو کله هم نه پوهیږو چې مونږ ټول یو قبله ته رخ کوو یو کتاب منو خو خپلو کې د بغض اخکار ولیو. د دې مطلب دی چې نیت هم خالص نه دی یا مقصد سبل څه دی یعنی خپل ځان یا سنور څه فائدہ. یاد لري چې کم بنده دین سره محبت لري هغه قدرتی طور هر هغه بنده سره همدردی او محبت لري چې کم دین باندې عمل کوي یا د دین لارې ته رابلل کوي. ځکه چې رنگ نسل جبه بیا دا شیزونه څه اهمیت نه لري ځکه چې هغوی پوهیږي چې کومه لار د بل کس ده زما هم دغه لار ده زمونږ روخ یو دی زمونږ منزل یو دی مونږ به ټول په دې لاره یو ځای سفر کوو. څنګه چې په سړک ډیر ټرافیک وي ډیر ګاډي روان وي او هر یو په احتیاط سي بل له احترام ورکوي نو هر څوک خپل ځای ته ورسي. که یو بل سره جنګېدل شروع کی نو ټول ټرافیک به جام شي هیڅوک به خپل ځای ته ونه رسي. دې دپاره مونږ ټول مسلمانانو له دا احتیاط پکار دی چې خپل واړه اختلافات او خبرې هېرې کو او د لوی مقصد دپاره زړه لوی کو او ټول ځان سره کو. کم خلک چې دې ومني او ښه عمل شروع کی هغوی ته دا زیری ورکوي چې د هغوی دپاره لوی اجر دی او کم خلک چې آخرت اونه مني هغوی ته دا خبر ورکوي چې د هغوی دپاره مونږ درناک عذاب ساتلی دی. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. انسان شر داسې غواړي لکه څنګه چې خیر غوښتل پکار دي. انسان ډیر تلوار کولو والا دی. ګوري مونږ د شپې او د ورځې نه دوه نښې جوړې کړې دي. د شپې نښم بیررا جوړه کړه او د ورځې نښم روښانه جوړه کړه دپاره د دې چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ شئ او د میاشتې او د کال حساب معلوم کړئ شئ. دغه شان مونږ هر څیز جدا جدا څرګنده کړی دی. وکل انسان الزمناه طائره في عنقه. د هر انسان قسمت مونږه دغه په خپل غاړه کې ځوړند کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږه د هغه دپاره یو خط راوباسو چې هغه به د غوړېدلي کتاب په شان وویني. اقرأ کتابک اولولا عملنامه خپله کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. نن ته د خپل حساب کولو دپاره په خپله کافي یې. یعنی انسان په دنیا کې دې معامله کې ډیر حساس وي چې کم شی ما دپاره خوش قسمته دی او کم د بدقسمتي سبب کېدی شي چې هغې نه ځان بچ کم. هر انسان په څه ناسه طریقه دا وهم کوي چې کم شی خوشبختی او کم د بدبختی علامت دی. دنیا کې خو ډیر حساس یو خو اصل کې د آخرت فکر پکار دی ولې چې د آخرت خوش قسمتي او بد قسمتي هغه زمونږ په عمل ده او زمونږ په کوشش باندې ده. فرمای د هر انسان قسمت مونږ د هغه په خپل غاړه کې ځړند کړی دی. یعنی زمونږ اعمال زمونږ د غاړې هار دی. قیامت کې به دا د یو کتاب په شکل کې ورکیږي هغې کې د پوره ژوند ریکارډ به بغیر د څه کمي لیکلی وي. انسان له ورکړي شي چې په خپله اولوله د حساب دپاره ته په خپله کافي یې خپله جایزه په خپله اخله.
هغه وخت به انسان خبر شي چې څه غلط کړی وو او کوم صحیح کړی وو. نن خو موږ خپل ډیر څه عملونه که غلط هم وي موږ یې صحیح ثابتو، بحث سره دلیلونو سره ځان مطمئن کو. خو خبره دا ده چې انسان دې ځان نه دا تاسو کې چې کوم دلیلونو سره ځان مطمئن کوم، الله تعالی به په دې مطمئن کړي شم. نن خو زموږ مخ کې د غیب پرده ده، خو چې هغه اوچته شي هر شی به خپل اصل کې ښکار شي، بیا به انسان ته په خپل پته ولګي چې څومره نیکی روړه ده او کم سیز دغه په نیکی کې شامل نه دي. دې پسې د نیت خرابې ده او که طریقه یې صحیح نه وه. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. څوک چې په نیغه لار روان شي نو دا د هغه د خپل ځان لپاره فایدهمند ده، او څوک چې بیلارې شي نو د هغه د بیلارې کېدو وبال هم په هغه باندې دی. هیڅ یو بار اوچتولو والا به د بل بار نه اوچتوي او موږ عذاب ورکولو والا نه یو، تر څو چې موږ خلکو ته د حق او د باطل په منځ کې د فرق خولو لپاره یو پیغمبر ونلیږو. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کله چې موږ د یو کلی د هلاکولو اراده کوو نو موږ د هغه کلی خوشاله خلکو ته حکم وکړو او هغوی په هغه کلی کې نافرمانی شروع کړي، پس د هغې په هغه کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونږ یې تبا کوو. وګورئ څومره نسلونه د نوح علیه السلام نه وروسته زموږ په حکم سره هلاک شول. ستا رب د خپلو بندګانو د ګناهونو نه پوره خبر دی او هر څه ویني. دلته د یو قوم د بربادۍ سبب د هغوی اوچته طبقه اخیله شوې دی. د یو قوم د اصلاح یا د خرابۍ معیار د هغه قوم اوچت خلک وي چې کم سوچ او پوهه لري، شعور لري او دغه طبقه وسایل هم لري او ذهن هم لري او عوام دوی ته ګوري او د وسایلو او د ذهانت په وجه دوی نور انفلوئنس کوي هم او اثر انداز کیږي په هم. د لپاره الله تعالی فرمایي چې اراده وکم چې دا بستی به هلاکیږي نو د هغې مشرانو له ښه ډیل ورکم. هغوی فساد کوي ځکه چې هغوی اسې هم فساد کولو والا وي. عوام چې هغوی ته ګوري نو په فساد کې مبتلا شي، هر څه کې د هغوی نقل کوي نو پوره قوم خراب شي. بالکل داسې چې لکه یو جسم کې څه حصه خراب شي علاج ونه شي نو ټول جسم په بیماری کې مبتلا شي او نتیجه یې سوي چې پوره جسم ختم شي، د انسان ژوند ختم شي. نو فرمایي چې د کم قوم مشرانو کې خرابي راشي، فساد پکې پیدا شي نو پوه شه چې د دې قوم بربادي شروع شوه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. چې څوک د عاجله خواهشمند وي، عاجله نه څه مطلب دی؟ زر ملاوېدو والا سیز، یعنی د دنیا اجر. هغه له هم دلته مونږ ورکو هر هغه څه چې چاله ورکول غواړو، بیا د هغه په قسمت کې دوزخ لیکو چې هغه له به تب ورکوي په دا حال کې چې هغه به ملامت وي او د رحمت نه به محروم وي. او څوک چې د آخرت خواهشمند وي او د هغې دپاره هغه څه کوشش کوي لکه څنګه چې د هغې دپاره کوشش کول پکار دی او وي هغه مؤمن، نو د داسې هر سړي کوشش به مشکوري. دلته د آخرت د کامیابی طریقه خیله شوې ده. نمبر 1 اراده الاخره، چې انسان د آخرت باره کې خپل اراده صحیح کی، آخرت خپل غم کی، آخرت زیات اهم کی. ومن اراد الاخره، چې څوک آخرت خو غواړي، یعنی چې د آخرت طلب او خواهش زړه کې لري او بیا تجدا نه وسع لها سعيها، بلکې د هغې دپاره کوشش شروع کی، منډه تړه شروع کی. بس شرط دا دی چې وهو مؤمن، چې هغه د مؤمن وي، نو د داسې کوشش قدر بکیږي. نو که موږ غواړو چې زموږ هغه د همیشه زندگی د خوشګواره وي او د راحت دی وي، نو هغې له بیا څه پکار دي چې هغه به په اول نمبر باندې ساتو. خپل کوششونه، ټول پروګرامونه او ټوله منصوبه بندي به هم د هغه آخرت په مطابق کو، او چې منصوبه جوړه کو نو بیا به یو طرف ته نه ایږدو، بلکې د دې مطابق به کار هم کو. صحیح مطلب دی تیز تلل، څنګه چې بنده صحیح کوي. تیز تلو نه دا مطلب دی چې څومره استطاعت او وسعت وي کوشش دې کوي. چې څوک منزل طرف ته منډه وهي اخر خپل منزل ته ورسي. چې یو بنده ته خپل منزل معلومه ډونه وي، هغه به کله یو خوا کله بل خوا اړغړي، یو خوا بل خوا بزي، نو داسې بنده خپل منزل ته نشي رسیدي. مونږ ټولو له دا سوچ پکار دی چې مونږ څه ژوند دیو او څه کوو، او داسې ژوند به مونږ کوم انجام ته رسي. کل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک، دوی له هم او هغوی له هم دواړو ډلو له مونږ په دنیا کې د ژوند سامان ورکو. دا ستا د رب بخشش دی او ستا د رب بخشش لره بندولو والا هیڅوک نشته. خو وګورئ په دنیا کې مونږ یوې ډلې له په بلې ډلې باندې څنګه فضیلت ورکړی دی، او په آخرت کې به د هغوی درجې نور هم زیاتې وي او د هغوی فضیلت به نور هم زیات وي. دنیا کې آخرت ته زیات اهمیت ورکولو والو کردار، اخلاق او عمل بهترین وي په نسبت د هغوی چې کم د فضول او بیکاره مقصدونو دپاره ژوند تیروي. فرمایي د دنیا په معاملاتو کې هغه چې په کومه درجه هم وي، خو د خپل اخلاق، د صداقت او امانت په اعتبار هغوی یو ښکاره فضیلت او فوقیت لري. یعنی د آخرت طلبګار خپل اخلاق، ایمان او کردار کې ډیر عالی یعنی اوچت مقام لري. هغوی د عام خلکو په شان ژوند نه تیروي او بیا د قیامت په ورځ خو د هغوی فضیلت منل شوی دی. مونږ له اوس ځان ته کتل پکار دي چې واقعي آخرت زمونږ برکت دی او خپل منزل ګڼو، او که داسې ده نو مونږ دې له څه کوشش کړې ده او په دې کوشش کې زمونږ په کردار کې او په عمل کې څه تبدیلی راغلی ده. زمونږ په دلچسپیانو باندې څه فرق راغلی دی. که چېرې هغه فرق نه ښکاري او مونږ هغه شان ژوند تیرو څنګه چې نور دنیا والا تیروي، زمونږ د ژوند هم هغه طرز دی څنګه چې د عام انسان دی، نو مطلب دا دی چې مونږ صرف خبرې او دا وینا کو چې زموږ منزل آخرت دی، خو عمل کې څه فرق نه دی راغلی. د آخرت طلب چې څوک لري دغه په عمل کې فورا فرق راځي، دغه د کوششونو رخ بل طرف ته واوړي، او چې د هغه په کردار کې چې کم څیزونه پکار دي اوس د هغې
ذکر دی. لا تجعل مع الله الها آخر. د آخرت طلبګاران ټولو نه اول د شرک نه پرهیز کوي. ته د الله سره بل څوک معبود مه جوړوه، غني نو ملامت او بې مددگار به ناس پاتې شي. ستا رب فیصله کړې ده چې تاسو د هیڅ عبادت مه کوئ خو صرف د هغه کوئ، یعنی د الله. او وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. که ستا سره په هغوی کې یو یا دواړه بوډاوالي ته ورسي نو اوف قدرې ورته مه وایه. اوس دا د چا خصوصیات دي؟ د جنت خپل کور جوړولو والو. د هغوی عمل کې به ښکاره شي، هغوی به وپېژندلی شي د نورو مقابله کې، ځکه چې د دنیا خاطر ژوند تېرولو والا خو صرف ځان دپاره ژوند تېروي. هغوی د خپل مور پلار فکر هم نه کوي، د هغوی د خوشحالۍ د هغوی د ضرورت پروا هم نه لري. تاسو به د مغرب دا خبر اورېدلی وي چې مور پلار بوډاګان شي نو د بوډاګانو اداره وي چې اول هم ورته وي هغې کې پرېږدي او یا یې چېرته ویرانه کې پرېږدي ځان ته خلاص کړي. خو یو مسلمان چې د الله خوف لري هغه ټولو نه زیات د خپل مور او پلار اطاعت گزار وي. که چېرې زمونږ په ژوند کې دا څیز نه وي نو پوه شئ چې زمونږ خیال آخرت ته نه دی. د کردار دا فرق به ښکاره شي چې څوک د آخرت دپاره ژوند تېروي. دلته د هغوی رویه موږ ته ښیله کېږي نو اوف قدرې ورته هم مه وایه او مه ورته رد جواب ورکوه، یعنې په غوسې ورسره خبرې مه کوه، بلکې په ډېر ادب سره ورته خبره کوه او په نرمۍ او په رحم سره د هغوی مخ کې ټیټ اوسه، یعنې په ورانه او بدتمیزۍ سره ورسره خبره مه کوه او دعا کوه چې رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، پروردګاره په دوی باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زه دوی په وړوکوالي کې په مینه سره پاللی وم. ستاسو رب ښه پیژني چې ستاسو په زړونو کې څه دي. که تاسو صالحان جوړ شئ نو هغه د هغه ټولو خلکو دپاره بخښونکی دی چې هغوی د خپلې ګناه نه په خبرېدو سره بندګي ته واپس راشي، یعنې تېر شوي غلطیانې او خرابیانې لرې کړي او خپله اصلاح وکړي. آخرت دپاره ژوند تېرولو والو اخلاق څه وي؟ رشتې دار ته خپل حق ورکه او مسکین او مسافر له خپل حق. فضل خرچي مه کوه، فضل خرچه خلک د شیطان رونه دي او شیطان د خپل رب ناشکره دی. د آخرت غوښتو والو دپاره یو بله خبره کېږي چې عادت او صفت څه دی چې هغوی مال نه ضایع کوي. یاد لرئ مال به ذات خود نه ښه شی دی او نه بد، د هغې استعمال هغه ښه یا بد جوړوي. مال چې د ضرورت مطابق څومره هم استعمالیږي هغه اسراف نه دی، خو او که هغه ضایع کېږي یا صرف د نمایش دپاره شهرت دپاره خرچ کېږي یا خپل لویوالې خیلو دپاره نو دلته بیا فضل خرچي شروع شي. یعنې فضل خرچي نه مراد دی چې چېرته څه حقیقي ضرورت نه وي چې څه فایده ترې نه وي، صرف نوم او مقابلې دپاره، صرف نمایش دپاره خرچ کول. ځکه چې کم بنده د آخرت دپاره ژوند تېروي هغه د مال غوندې نعمت نشي ضایع کولی صرف د نوم ناموس دپاره. نورو خلکو ته ځان څخه ښکاره کولو یا ډېر لوی انسان ښکاره کېدوله هغه خو به مال په احتیاط استعمالوي چې ښه نه ښه کار کې ولګوي چې آخرت یې ښه شي. که چېرې ته د هغوی نه یعنې د حاجتمندو رشتې دارانو، مسکینانو او مسافرو نه څنګ کې یعنی ته ورکول نشي خپل در سره نه، په دې وجه چې اوس لا ته د الله هغه رحمت تلاش کې چې د کم ته امیدوار نو هغوی له نرم جواب ورکا. بعض وخت داسې کېږي چې انسان فضل خرچي نه کوي، صرف خپل ضرورت پوره کولی شي او نور رشتې داران دا تمه کوي چې د سره خو ډېر دولت دی نو کله هغوی څه مدد طلب کوي او تاسو په دې پوزیشن کې نه یې چې مدد وکړئ، صرف خپل ضرورت پوره کولی شي. نو داسې وخت کې هغوی پسې خبرې مه کوئ او بدتمیزي ورسره مه کوئ. رشتې داري کته کولو په ځای څه وکړئ؟ قل لهم قولا میسورا، نرمۍ سره اسانه او په ښه طریقه جواب ورکړئ. مخ خپل لاس په سټ پورې تړه او مې بیخي خور پرېږده، هسې نه چې بیا ملامته او عاجزه پاتې شي. ستا رب چې د چا دپاره غواړي هغه له رزق فراخه کوي او چې د چا دپاره غواړي هغه له رزق تنګوي. دا خو هم د هغه تقسیم دی. هغه د خپلو بندګانو نه خبر دی او هغوی ویني. خپل اولاد د غریبۍ د وجې نه مه وژنئ. موږ به هغوی له هم رزق ورکو او تاسو له هم. په حقیقت کې د هغوی قتل یو لوی خطا کار دی. د زنا خواله مه ورځئ. دا نه دی ویلې شوی چې زنا مه کوئ، بلکې دا وایي چې زنا ته نږدې هم مه ځئ. دا ولې؟ دا ځکه چې کم بنده خرابي ته نږدې ورځي نو دا خطره شته چې هغه خرابي کې اونخلي. چې کم څیزونه زنا طرف ته بوتلو والا دي یا په دې اماده کولو والا دي د هغه څیزونو نه پرهیز کول هم ضروري دي. موږ ګورو چې اسلام کې غیر محرمې زنانه ته قتل او هغوی سره یوازې خبرې کول منع دي د احتیاط په طور چې هغه لارې هم بندي شي چې د کمې په نتیجه کې څه داسې خرابې مخې ته راتلی شي. بیا فرمایي انه کان فاحشة وساء سبیلا، هغه ډېر خراب کار دی او ډېره خرابه لار ده. هغه نفس مه وژنئ کوم چې الله حرام کړی دی خو په حق سره. او څوک چې په ظلم سره قتل کړی شوی وي د هغه ولی ته موږ د قصاص د مطالبې حق ورکړی دی، نو پکار دی چې هغه په قتل کې د حد نه واونړي، د هغه مدد به وکړي شي او د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ خو په ښه طریقې سره تر دې چې هغه خپل ځوانۍ ته ورسي. د وعدې پابندي کوئ. بېشکه د وعدې په هکله به ستاسو نه تپوس کېږي. پیمانه چې ورکوئ نو پوره ډکه پیمانه ورکوئ او چې تول کوئ نو په صحیح تله تول کوئ. دا ښه طریقه ده او د انجام په لحاظ سره هم دا بهتره ده. د یو داسې څیز پیروي مه کوه چې د هغې تا ته علم نه وي، یقینا چې غوږ، سترګې او زړه د دې ټولو نه به تپوس کېږي. یعنی آخرت زیات اهم ګڼلو والا خپل صلاحیتونه بیکار څیزونو کې نه ضایع کوي. د دې تفسیر کې قتاده وایي داسې مه وایه چې ما ولیده چې تر څو تا لیدلې نه وي، داسې مه وایه چې ما واورېدل تر څو چې تا اورېدلې نه وي، داسې مه وایه چې زه پویم تر څو چې ته پوه نه یې. یعنی خپلو سترګو، خپلو غوږونو او زړه باندې دروغ مه وایه.
زړه سترګې او غوږونه بیکاره خبرو کې مین خلوه، ځکه چې ته دنیا د پاره ژوندې نه یې، آخرت د پاره ژوند تیرې، د جنت خریدارې، ستا یو لمحه ډیره قیمتي ده، دا مه ضایع کوه. دا سیز راوړاندې کوي او ټول خپل جایزه واخلي چې مونږ خپل وخت چیرته لګو، د سترګو نه څه کار اخلو، په غوږونو څه اورو، په زړه کې څه سوچ کوو، کم خیالات او احساسات له ځای ورکو، ځکه چې دا ټول زمونږ د نیکۍ ګټلو ذریعہ دي. الله تعالی د نیکۍ ګټلو له صرف لاسونه نه دی راکړي، دنیا خو په 2 لاسونو انسان حاصلولی شي، خو آخرت کې خو د انسان سوچ، دغه خیالات، غوږونه، سترګې، جبه او جسم هم دغه مددگار دي که هغه په صحیح لار ولګي. که هیڅ هم نوي، صرف په ناسته جبه خوځول سره دې سره خو څه هم نه ملاويږي په دنیا کې چې ترسو پورې سکار نه کوي، خو چې د الله په ذکر د جبه خوځي نو جنت په ګټل شي، نو جنت ته د تلو والا، جنت کې د کور جوړولو والا خپل صلاحیتونه نه ضایع کوي، د لپاره ډیر حساس وي، دا ضایع نشي لیدل، ضایع کوي نه، بیکار سيزونه لستل، بیکار پروګرامونه کتل، بے مطلب سيزونه اوریدل، دا سکیږي چې انسان اسشي ګوري د هغه نقشه هغه کې دنه نه پاتې شي، چې څه اوري هغه په زړه اثر کوي. تاسو به کتلی وي چې بعضی کلام بنده ووري نو بیوجه په جړا شي یا بیوجه په خندا شي، هغه کې استاسو حصہ نه وي، نو اصل کې سکیږي چې اسه پاغه کې د وخت ضایع وي. په هر سیس خپل سترګې، غوږونه او زړه لګول په وخت ادا سوچو کوي چې دین زما آخرت لپاره څه نتیجه راوځي، آخرت کې به څه جوړیږي. هر بنده په ځان چک ساتلی شي چې هغه آخرت ضایع کوي او که د خپل صلاحیتونو نه د آخرت فائدہ اخلي. بیا فرمای په ځمکه باندې په غرور سره مګرځه، ته نه ځمکه شلول شي او نه د غرونو اوچتوالي ته رسیدې شي، یعنی مطلب دا چې د تکبر نه پرهیز کوه. په دې کارونو کې د هر یو کار خراب اړخ ستاسو د رب په نس نه خوخه دي، دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستاسو رب پتا باندې وحی کړی دي. وګوره د الله سره بل معبود ما جوړوه، غنی نو ته به دوزخ ته ورزول شي چې ملامت به او د هر خیر نه به محروم وي. څنګه عجیب خبره ده چې تاسو رب خو تاسو له ځامن درکړل او په خپل ځان لپاره فرشتي لونه کړې، ډیر درو خبره ده کوم چې تاسو د خلونو روباسي. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، مونږ په دې قرآن کې خلق په هر طریقه پوي کړل د پاره د دې چې عبرت حاصل کړي، خو هغه د حق نه نور هم زیات لري تختی. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایا کله الله سره نور خدایان هم وي لکه څنګه چې دا خلق وي، نو هغه به د عرش د مالک مقام ته د رسیدلو کوشش ضرور کوله، بیا به دنیا کې نه وناست. پاک دی هغه او ډیر اوچت او برتر دی د هغه خبرونه کوم چې دا خلق کوي، داغه پاکي خو اسمانونو او ځمکه او هغه ټول سيزونه کوم چې په ځمکه او اسمان کې دي بیانې. یو سیس داسې نشته چې د هغه د هم سره دغه تسبیح نه بیانې، خو تاسو د هغه په تسبیح نه پويږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر صبرناک او بخښونکی دی. کله چې ته قرآن لولې نو مونږ ستا او د هغه خلکو ترمنځ چې هغه په آخرت ایمان نه وروړي یو پرده جوړو او د هغه په ځړونو باندې داسې خلاف جوړو چې هغه بیا پس نه پويږي او د هغه په وګونو کې درنواله پیدا کو. او کله چې ته په قرآن کې یوازې د خپل رب ذکر کې نو هغه په نفرت سره مخړي. یعنی د خلکو د قرآن تعلیم بعض وخت اول نه خوخیږي چې د کې د توحید ذکر ډیر زیات دی. تاسو بل لیدلی وی چې بعض قرآن پاک داسې چاپ شوی وي چې د الله لفظ په سور رنگ کې لیکلی وي، ډیر ښکار وي. د داسې قرآن چې هر صفه اړه نو داسې صفه پکې نه وي چې د الله نوم نه خالی وي، یعنی کثرت سره په هر صفه د الله نوم وي. ځکه چې دا کتاب د الله دی، د الله ذکر دی، مونږ ټولو لپاره د الله تعالی کلام دی، نو څنګه کې دی شي چې د الله تعالی د خبره نه خالی وي او بیا صرف د الله خبره نه بلکې د هغه د صفت بارکه ډیر څه پته لګي او خاص طور چې هغه یو دی، واحد دی او په هر څه قادر دی. نو ډیر خلک دا خبره نه خوښي، هغه وایي چې نه، نور برکات د نور کمال او معجزو ذکر پکې ولې نشته. عام طور د دین په نوم چې کم سيزونه وي هغه کې د څه شخصیتونو د باز انسانانو کیسې بیان شوی وي، هغه کې داسې کارنامې او کرامتونه ورسره تړلې وي چې خلک ته ډیر متاثر کیږي او خلک په ډیره دلچسپه دا واقعیات او کیسې اوري. قرآن پاک کې دا خبره نشته. قرآن پاک خو یو داسې کتاب دی چې زړونه ژوندۍ کوي او هوش او عقل ورلور کوي، د عمل لار اسانه او د عمل لار خي. خاص کر قرآن پاک په عمل باندې آماده کوي چې کم خلک عمل نه کول غواړي، کار نشي کوله، هغه صرف د خلکو په کرامتونو ژوند تیري او په دې امید کوي چې دا خلک به مونږه جنت ته بوزي، مونږ به په خپل سنکو. نو دا خلکو ته د قرآن نه څه خاص فائدہ نشي کېده او په قرآن کې ځړنه لګي. خو چې کم بنده سره د آخرت فکر وي هغه په قرآن کې دلچسپي شته. مونږ ته معلومه ده چې کله هغه ستا خبره ته وګړي نو په اصل کې هغه ساوري او کله چې په خپل کې د یو بل سره د وګ خبرې کوي نو چې هغه سوي دا ظالمان په خپل کې وای چې دا یو سړی دی چې د جادو اثر پېښوي دی او تاسو ورپسې روان یې. وګوره څنګه خبرې دي چې دا خلک یې پتا پورې جوړي، دوی بیلار شوی دي، دوی ته لار نه ملاويږي. وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، دوی وای کله چې مونږ تش اډوکی او خاورې شو نو آیا مونږ به بیا د نوې سر نه دوباره ژوند را پاسول کیږو. دوی ته وایا تاسو ککاڼي یا اوسپنه هم شي یا د دین هم زیات سخت سبل سیس شي چې د هغه ژوند کېدل تاسو په خیال کې ګران وي، بیا به هم تاسو ضرور را پاسي. یعنی الله تعالی ته سګران نه ده. هغه به خامخا تاسو کوي چې څوک دی هغه چې مونږ به د ژوند طرف ته واپس راولي. په جواب کې ورته وایا هغه چې اول ځل تاسو پیدا کړی وي. هغه به سر خوځي او تاسو به کوي ښه نو دا به کله وي.
دا د کوم خلکو نقشه بیان کړی شوی ده چې کم د خپل آخرت باره کې سنجیده نه وي، فکرمند نه. ورته وایا څه عجیبه نه ده چې هغه وخت ډیر نږدې راغلی وي، په کومه ورځ چې هغه تاسو ته आवाज وکړي نو تاسو به د هغه حمد او ثنا وایي او دغه د आवाज په جواب کې به روزي، او تاسو ګمان به په هغه وخت کې دا وي چې مونږ بس لږ سات په دې حالت کې پراته وو. او اے نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایا چې د خلینا هغه خبره روباسي چې هغه ډیره بهتره وي. وقل لعبادی یقول التي هي احسن، څنګه چې اول تیر شوی دی وقولوا للناس حسنا. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو کوشش کوي. کله دې آیت په اولنۍ حصہ عمل وشي نو د دویمه نوبت به نه راځي، ځکه چې شیطان هم دې نه فائدہ اخلي چې زمونږ د خلینو د صدا سه جمله اوزي چې بل په خفه شي، نتیجه یې سي چې خپلو کې تعلقات خراب شي، او چې د مسلمانانو خپلو کې تعلقات خراب شي نو سراسر د دین نقصان دی، د دین ترقی بیا نه کیږي. نو د دې څه حل دی؟ په خبره کې احتیاط، یعنی کچانه خپه غصه یا څه شکایت دی په زړه کې وي، خو چې خبره کې نو په آرام په ښه طریقه د خیر خبره، چې دا فن چا زده کړو چې بس د خیر خبره کوي نو هغه کامیاب دی دنیا کې هم او په آخرت کې هم. خدا د هر څه نه ګران کار دی، ځکه چې جبه خوځول خو د هر څه نه آسان کار دی. لاس اوچتول ګران وي، سپسیتلل هم ګران وي، یوه جبه ده چې په تیزه حرکت کوي، سډیر مشقت ورله پکار نه دی. نو چې کم سیز په برق رفتاری یعنی د بجلی په شان کار کوي نو هغه د بجلی په شان راکابو کول پکار دی، او دې معاملې کې ډیر احتیاط پکار دی. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو کوشش کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی. ستاسو رب ستاسو د حال نه زیات خبر دی، که هغه وغواړي نو په تاسو به رحم وکړي، او که وغواړي نو تاسو له به عذاب درکړي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د حوالدار په حیثیت نه لګلې، ستا رب د ځمکې او د اسمانونو مخلوق ښه پیژني. مونږ ځینو پیغمبرانو له د ځینو نه زیات مرتبه ورکړي، او خاص مونږ داود له زبور ورکړي وو. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. دوی ته وایا راوبلی هغه معبودان چې تاسو یې د الله نه بغیر د ځان لپاره کارساز ګڼئ، هغوی څه تکلیف نه ستاسو نه لرې کولی شي او نه یې بدلولی شي. دوی چې څوک رابلي هغوی خو پخپله خپل رب ته د نزدېکیت وسیله لټوي چې څوک به هغه ته د ټولو نه زیات نږدې شي، او هغوی د هغه د رحمت امیدوار دي او د هغه د عذاب نه یریدو والا دي. حقیقت دا دی چې ستا د رب عذاب دې د یریدو لایق، او یو کله داسې نشته چې هغه مونږ د قیامت نه مخکې هلاک نه کو یا ورله سخت عذاب ورنکو. دا د الله په کتاب کې لیکل شوی دی، او مونږ د نخو رالېږلو نه هیڅ څیز نه یو منې کړی، خو دې خبرې چې د دوی نه مخکینو خلکو دروغ ګڼلي دي. وګوره سمودیانو له مونږ ښکاره اوښه ورکه او هغوی په هغې باندې ظلم وکړو، مونږ خو نښې د دې غرض لپاره رالېږو چې خلک هغه وویني او ویریږي. یاد کړه نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تا ته ویلي وو چې ستا رب دا خلک په ګیره کې اغشتلی دي، او دا څه چې مونږ تا ته اوس ښولی دي اشاره ده معراج طرف ته. دا او هغه ونه چې په هغې باندې په قرآن کې لعنت شوی دی، دا مونږ د دې خلکو دپاره بس یو فتنه جوړه کړې ده. مونږ دې خلکو له بیا بیا خبرداری ورکو، خو هره خبرداری د دوی په سرکشۍ کې زیاتوالی راولي. خبره دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج نه واپس راغلو نو خلکو په قسم قسم الزامونه لګول شروع کړه. نو د پاک نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر شک کولو والو دپاره یو آزمایش جوړ شو. هم هغې طرف ته دا اشاره ده، او هم دغه شان هغه ونه چې په کومه لعنت شوی دی یعنی د زقوم ونه چې کوم په معراج کې رسول الله سلام ته خیلی شوی و، او د هغې ذکر قرآن پاک کې دی چې دا به د جهنمیانو خوراک وي. نو دې خلکو په دې پورې خندا کوله او داسې پخپله په مصیبت کې گرفتار شول. او یاد کا کله چې مونږ فرشتو ته وویل چې ادم ته سجده وکړئ نو ټوله سجده وکړه، خو ابلیس ونه کړه. هغه وویل آیا زه هغه چا ته سجده وکړم چې هغه تا د خټې نه جوړ کړی دی؟ بیا هغه وویل لږ خو وګوره آیا دې د دې قابل وو چې تا دله په ما باندې فضیلت ورکړو؟ که تا ماله د قیامت د ورځې پورې مهلت راکړو نو زه به د دې ټول نسل د بیخ نه راوباسم، بس لږ خلک به رانه پاتې شي. الله فرمایل ښه ده ته ځه، په دوی کې چې هر چا ستا پیروي وکړه نو ستا سره د هغوی ټولو دپاره دوزخ ښه پوره بدله ده. ته چې هر څوک په خپل دعوت سره دوکه کولی شي نو هغه دوکه کا. واستفزز من استطعت منهم بصوتک. دلته صوت لفظ راغلی دی د شیطان आवाज چې ته څوک څوک بیلارې کې خپل आवाज سره. اوس دا د شیطان आवाज څه شی دی؟ مطلب دی یو د شیطان وسوسه ده چې یو خاموش आवाज وي چې مونږ څه کار کوو یا خاموش ناس یو یا عبادت کوو نو شیطان خپل کار جاری ساتي. هغه زمونږ زړه کې څه ناڅه خیال ضرور اچي. هیڅوک داسې نه وي چې زړه کې خیال نه راځي، ځکه چې کومه ورځ خیالات راتل بند شو نو مطلب چې مونږ د دنیا نه لاړو. چې تر څو بنده ژوندی دی نو زړه کې خیالونه راځي. تاسو به کتلی وي که مونږ مونځ کوو که قرآن وایو نو هم خیالونه په زړه کې راځي، او زړه کې خیالونه راځي نو دې سره شیطان خپل وسوسه او سوچ هم شامل کی. هغه څنګه مفسرین وایي چې هر هغه سوچ هغه आवाज چې انسان بدی طرف ته مایل کوي، خراب کار ورته خشته ښکاره کوي، د خرابۍ دعوت ورکوي، غلط سيزونه طرف ته انسان بوزي، د اهم نه غیر اهم طرف ته ضروری کار نه بیکاره کارونو کې انخلي، دا د شیطان आवाज وي. په دې باره کې حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری او حضرت جلال الدین سیوطی وایي چې دینه مطلب دی مزامیر یعنی موسیقي او غانې، چې په دې
هغه خلک د حق نه لری کوي. هر یو داسې کلام یا داسې خبره چې انسان په زړه کې د الله تعالی نه لریواله پیدا کوي، د انسان په زړه کې د بدای شوق پیدا کوي او د انسان نه حیا ختمي، دغه د شیطان आवाज دی. مثلا تاسو به کتلی وي چې تاسو قرآن اورئ نو سبل شانت احساس پیدا شي او د شیطان आवाज سره جذبات سنور سره شانت شي. چې د غانو आवाज اورئ نو بل شان شي، د قرآن आवाज سره که تاسو په پويږئ نو خشوع پیدا کیږي. غانو سره بعض وخت مستی کې راشي بنده ټوپونه شروع کی چې څه زړه کې راځي غوي، یعنی داسې شي لکه د انسان جذبات په عقل حاوی شي. نو د شیطان څه طریقه ده خلق د حق تلارې نه لری کول لپاره داغه आवाज وسوسه یا داسې کلام شعر او شاعري یا داسې گفتگو په ذریعہ د حق لارې نه لری بوزي. یاد لري چې هر قسم شعر او شاعري په دې کې نه راځي. ان شاء الله په سورۃ الشعراء کې به موږ دې باره کې ولولو. بعض شعر انسان خوالي طرف ته هم بوزي، د انسان عزم او اراده اوچتي، هغه خو د شیطان आवाज نه. د شیطان आवाज څه دی؟ هر هغه आवाज چې شعر کې وي او که نثر کې، که هغه خیال کې وي او که کلام کې، خو چې انسان د حق نه لری کوي او شر ته نږدې کوي. واجلب علیهم بخیلک ورجلک، په هغوی باندې خپل سواره او پیاده ور اوخیجوه. یعنی بعض وخت شیطان یوازې حمله کوي او بعض وخت د شیطانانو لخر ځان سره راولي. دا ویل کېږي چې په عام انسان پسې خلق شیطانان وي، خو چې کم بنده د دین په لار ځي هغه پسې پوره فوج لګي. د ابن القیم الجوزی یو کتاب دی تلبیس ابلیس، دې کې د شیطان د وار یا هتکنډې یا دغه طریقې چې کوم سره هغه انسان بیلاری کوي هغه پکې درج کړی دي. نو ټول نه اوله په شرک مبتلا کوي، چې د شرک نه بچ شي نو کفر کې، او چې هغه نه بچ شي نو په بدعت کې اونخلي. کدی نه بچ شي نو کبیره ګناه کې واچي، او که انسان هغه او پیژني او ته نزان بچ کی چې دا د الله د ناراضه کولو کار دی، نو بیا وړو وړو صغیره ګناهونو کې واچي، کم چې انسان ته بے ضرر ښکاری، خو چې دا سيزونه لګ لګ جمع شي نو انسان بربادولو لکافي وي. انسان سوچ کوي چې دا خو وړي وړي ګناهان دي، په دې بس پکړ وشي، خو کدی نه هم بچو نو شیطان مایوس شي. چې د نیکه په لار انسان قائم شي او مباح سيزونه کې هم دلچسپي نه اخلي، نو شیطان خپل حرکت تیز کی او فوج راولي. د نور خلکو په زړه کې د نیکو خلکو خلاف داسې وسوسه او بدګماني واچي چې خلک د هغه بنده خلاف خبرې شروع کړي. په دې غلطه پروپاګاندا مومن غمگین شي، کمزوري شي او د نیکه په لارې تیزی نشي کوله. په ښه کار چې د شاباشه په ځای درته کنزل شروع شي او تنقیدونه در باندې کیږي، نو لازمي انسان خفه شي او سوچ کوي چې شاید زه غلطم. پرورو شیطان د بنده نیکه نه زړه بد کی او کمزوري کی او خپل لارې ته بیا د اړولو کوشش کوي. نو دی الله تعالی شیطان له ازادي ورکړي دا چې څوک بیلاری کول شي خپل فوج ورپسې راوله. وشارکهم فی الاموال والاولاد، په مال او په اولاد کې د هغوی سره شریک شه. یعنی شیطان په مال او اولاد کې څنګه شریک شي چې د مال لویه حصہ په هغه لارو خرج کیږي چې بیکاره او اسراف سيزونه وي، چې د هغه هیڅ فائدہ نه وي، فضل کارونو کې لګي. یعنی شیطان انسان ته د خیر او بلای په لار خرج کولو په ځای سور زده کوي چې داسې لار کې دی ولګي چې د کم ځای نه هیڅ خیر نه حاصلېږي. نن ګوري چې مونږه په کوم سيزونو مال خرج کوو، چې یو لیست تیار کو چې ضروری څه دي او ثواب والا پکې کم کارونه دي، د فائدې ورکې څومره دي، او بے ضرورت بیکاره کم سيزونه دي چې د دنیا د نمایش نوم له او مقابله بازی لدی. مثلا چې کم خرچونه مونږه په واده خاده کې کوو هغه څه ضروری خو نه وي، خو مونږه وایو چې د یو بل نه دی وړاندې شو. ډیر سيزونه داسې وي چې وختي رونق پیوشي او بیا هغه هر څه په ځای پاتې شي. په مصنوعي طریقو چې انسان خوشحالي پیدا کولو کوشش کوي، نو څه نتیجه وي چې څنګه هغه محفل ختم شي انسان بیا په ډیپریشن کې لاړ شي، ځکه چې هغه حقيقي خوشحالي نه وي او دغه زینه بیا حسد او نور ډیر سيزونه پیدا کیږي. نو دغه ځای بیا شیطان خپل کار کوي لګیا دی او خلک جنگي. او په اولاد کې شیطان خپل حصہ څنګه لګي؟ انسان د خپل اولاد برکه ډیر کمزوري وي، چې کم کار په خپل هم غو نه کول غواړي، د اولاد د خوشاله لپاره هغه له اجازه ورکړي چې زه خیر دی وړ دي او دي کی. بعض وخت د حرام درجه کارونه وي، خو د اولاد محبت او شفقت کې هغه له اجازه ورکو چې زه خیر دی رستو به پوي شي اوس دی لګیا اوسي. یا دا چې موږ د هغه د تربيت پروا نه کوو او شیطان کو لو پرېږدو چې په کوم لارې بوزي بوديزي. دا د انسان د ټولو نه غټه ناکامي ده چې مال په مهنت پیدا کړی وي او بچي په مشقت او په تکلیف پاللی وي، او چې لوی شي شیطان خپل لارې ته روان کی. په زیاده دي چې مرګ نه پس زموږ اولاد موږ د پاره صدقه جاریه وي، زموږ لپاره دعا کول والا وي، د نیکه او د خیر کارونو کې حصہ غشتو والا وي، چې د شیطان په لار شي نو خو خشته عملونه هم ضایع کی. د دین بل بربادي به نور سوي. د قیامت په ورځ چې خلکو ته خپل اعمال ښکار کیږي نو ورته به ویل شي چې هر څه صفا شوی دي، تاسو اعمال تاسو خزو او بچو او خړل، یعنی دومره غلط کارونه وکړه چې ستا عمل هم ضایع شو. د وخت موقع نشته، خو یو کیسټ دی نوم دی شیطان کې هتکنډه، هغه کې ټول تفصیل موجود دی. شیطان زموږ ښکار دشمن دی، مونږ ته پته پکار ده چې چرته مونږ سره هغه دشمنی کوي. اسنه چې بیا د قیامت په ورځ پته ولګي نو بیا به په جواب کې مونږ هیڅ نشو کولای. دنیا کې څوک هم مونږ سره دشمنی کوي نو څومره ته مونږ ځان خبر ساتو چې هغه څه کوي، اوس چرته روان دی، اوس چا سره ملاويږي، اوس کومه طریقه خپلې، داغه په یو حرکت زموږ نظر وي چې د هغه څه طریقه مونږ ته نقصان راکول والا نه وي. خو افسوس چې قرآن مونږ ته بیا وایي چې شیطان ستا دشمن دی، خو مونږ د هغه دشمنی پیژندو کوشش نه کوو. د معلومولو اډو فکر نشته چې چرته نه دشمنی کیږي لګیا ده.
او هغوی د وعدې په جال کې راګیر کا. وما یعدهم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. یقین لره چې زما په بندگانو به ته هیڅ غلبه حاصل نه وي. یعنی چې څوک د شیطان چلونه او پیژني او دغه مقابله وکړي چې الله باندې باور وکړي هغه خپل کارساز جوړ کړي نو د داسې خلکو په مقابله کې شیطان ډیر کمزوري شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله سلام فرمای چې په کومه لار عمر رضی الله تعالی عنہ زی شیطان هغه لار نه اوتخته. نو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کردار نه وي تر هغه وخت پورې د شیطان د دشمنانه بچ نه یو. دیو جن داسې کتابونه پکار دي د هغه خلکو حالات معلومول پکار دي چې هغه څنګه ژوندۍ تیروله، د هغه اعمال او دلچسپیانه، د هغه شوق او کوشش څنګه وو چې د هغه په وجه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه باره کې داسې خبره او فرمایله. او مونږ د شیطان مخ کې دومره کمزور او بے بسه مجبور یو چې هر څنګه مونږه استعمالي هغه شان شو. وکفا بربک وکیلا او د توکل لپاره ستارب کافی دی.